او دا سیاست ناست دی صبر وکړه تی ورشه ماله السلام علیکم. وعلیکم سلام. هغه شاله مې ملاوه دا ته پته نشته نه ولې څه چل شوی دی دا کنوړه ویرس راغلی دی بازارونه بند دي کارونه بند دي کارخانې بند دي بېروزګاري ده غریبانان به څه کوي یار دا خبره خو دې خل صحیح وکړه دا د الله تعالی یو امتحان دی یو عذاب دی چې په موږ باندې راوستی دی پوه شوې موږ له پکار دی چې 15 وخته لمونځ وکړو اودسونه وکړو نو دا کرونا مرونه نشته دی هېڅ هم نشته دی دا الله تعالی یو امتحان دی یو عذاب دی چې په موږ باندې راغلی دی پوه شوې وروره او دا کبر مه کوه لاس ملاوه خلکو سره دا د کافرو یو سازش دی مسلمانان د خپل د دین اړئ دغه نه اړئ پوه شوې 15 وخته لمونځ کوه اودس کوه هېڅ هم نشته دی او واقعي خبره دی دا دې صحیح وکړه چې لاکډاون دی بازارونه بند دي کورونه بند دي روزګارونه بند دي اخر به دا موږ کوو څه یار دا خو ډېره زیاته غریبي ده زموږ او دا ماکسونه هم څه نشي کولی پوه شوې چې دې په ځای الله الله وایه الله استغفر الله وایه تسبیح لاس کې ونیسه او هر وخت ذکر اذکار کوه پوه شې تا باندې به دا کرونا بیماري اثر نشي کوی پوه شې وروره او اثر وروره ته ټیک وې 15 وخته لمونځ کوه هېڅ هم نشته بلکل دا بس ویرس هندوانو وباسئ مسلمانان یو بل له جدا کوي تاسو ما دا سره کې کولاوې کړې خو یا خفه نه شئ بس ښه خفه دا بس خپل ځان خیال ساتئ 15 وخته لمونځ کوئ هېڅ هم نشته هېڅ هم نشته بس سلام زما واده دی زما واده د راټو ته وکړو داسې خوشحاله روان دی څه کې راټو دونه خوشحاله زما واده دی واده دی او که نه د چا واده دی زما واده دی ته خبر نه یې ولې دا کنوړه ویرس راغلی دی کریلا ویرس څه شی دی دا بیماري ده بیماري دا مړه کریلا ویرس دا مونږ پسې یو دا دی پسې دی څه چل دی لکه دی دې ته باسه په ما دې سایکل مات کو پلار مې واده دی ما چې بیا واده له راشي تا دماغ خراب دی د پلار دې واده دی د پلار واده دی څوم واده دی ریاست بیا واده ټوپۍ دی ته وغورځوله رش شمال زما واده دی بیا روټۍ دلته راشي په څه تاریخ باندې واده دی په 22 تاریخ باندې 22 تاریخ باندې دا موږ به سوچ وکړو در به شو ښه سړی داسې خبره په سړیتوب باندې کوي هلکه ښایسته خانه هغه لاټونه دی بل په لاره روان وم پوه شوې په سایکل باندې ما ګیا کور ته وړله او د کې راپسې والی وایي زما د پلار واده دی مړه موږ خو دې نه 2 سپېږموله راوستو موږ پسې یو پوه شې هغه پسې دی موږ د کرونا وایرس په باره کې دماغ کار نه کوي چې وکوسو ونه کوسو ما نن بله ورځ دا ته مخې ته راغو نه مړه ما ته مې ویل واده مې دی ها والله بس سم راټو دی مړه عجیبه حقیقت دی چې لاټو دی را چې زو راځه کوه مړه بس کور وکړه السلام علیکم وعلیکم السلام تعالی همه وینا کړې ده خو د نور مګر د 25 تاریخ باندې ما واده ته ټول بیا راشي بالکل به صحیح ده ګر به شو دا هلکه په 32 تاریخ باندې واده دی ښه تاسو ټولو له ویم چې به یو ځای به ورځو دی واده له ښه ور به شو ارمانه پاسې یو کپ چای خور وړه
چې بوس کو ولاړ شي وعلیکم سلام څنګه ټوله ډله ګرځي سلام علیکم خان وعلیکم سلام ستاسو خو موږ له د واده وینا کړې وه وایي زما واده دی په 22 تاریخ باندې او بیا راشئ دا څه وایې اخو ساده ګل د لاټو ده او نیوانې اخو په څه پوهېږي په ټوکې ټول ور په ټوکې ګرځي هوټلې بند دي دوکانه بند دي هر څه بند دي او دې ډله مه ګرځېږئ او دې لاټه خپل کورونو ته لاړ شئ اخو غریب نه نیوانې نه ساده ده غریب دا د هغې په خبره مغه شوې خو بیا هم نه خوشحال دی واده ته واده ماته نشته دی لاړ شي خپل کورو ته نه مړه او خفه نه شي دی لاړ شه خپل کورو ته خو نیوانې ده غریبه لاټو ده ټول ورځ په ټوکې ګرځي دی خپل کورو ته لاړ شو حالا که بیماري راغلې ده یو ډله مه ګرځېږي بېل ګرځئ ماکسونه واچوئ بیماري راغلې ده او بیماري به مونږ او اخو نیوانې ده که نه ساده ګل ده نه پوهېږي خفه نه شي تاسو زه الله منشره دا ستا منمه زوی دې راوړی دی او وروڼه ګله خبر ترې نه لري په پټو کې ګرځي خلکو ته واده ویناګانې کوي مونږ نه معافي غواړو زه الله منشره خوشحاله اوسئ الله منشره دې لاټو ته دې خیال دی د واده وینا وکړه چې کور له ورلو او بیا واپس یې راوشړلو پلار یې وایي چې د واده وینا نشته دی دې لاټو خو مونږ په شرمونو وشرمولو ټول خلکو له ویلي دي چې د ما واده دی او دا به کور ته راځي نه دې تر به زه ګورم مونږ په شرمونو وشرمولو او هر چا له ویلي دي چې د ما واده دی او د ما واده دی دا د الله په کور ته راولي زه به یې دې خوښ شم او که لالا دې خو موږ په شرمونو شرمولو زه غم وکړو لالا کور ته به راشم زه به هغه د لالا لاټو خو رالو راغی خدای بخیر شرمونو وشرمولی ولا ټول تا ځانه څه ټول کړي دي تا هر چا له ویل چې ما واده ده زما واده ده پرون زما واده دی که نه دا څنګه واده ده پرون په لاره کې روان وم خلکو دوی ساه کړم چې دلته حجرې ته راتله خو دا مې پرده وکړه دا ولې داسې کوې ته دا چې زما واده دی السلام علیکم څنګه بیماري راغله لاس بیناوې ورسره کېنه افر جوا والا که څنګه دې پېښه وکړه خیر خو یاره خانجي دا راډون راغلی ده بیماري راغلې ده روزګارونه بند دي کارخانې بند دي بازارونه بند دي ما له یې لږې پیسې راکړې دا په ما قد انسان وګورې موږ واده نه کوو تاله پیسې نه درکړي کشر مشر نه پیدا نه زه تا سره اوس پیسې نه زه تا ته پیسې درکړم تو به پیسې نه کما کې تو به ما نه کوم نه پیدا کړه پیسې دا راډون ختم شي دا کار روزګار به کوم تاله به زه خپلې پیسې بیا درکړم خانجي خپه نه شي ډېرو خلکو له مرکړي راکړي نه دي خپه نه شي زه لاړ شم بېرته او موږ سره پیسې میسې نشته خان له به ورشم یار یو څو روپۍ به ترې وغواړم کرونا ده بیخي روزګار بیخي شته دی نه یار ډېر سخته غریبي ده یار ور به شم د خان نه به یو څو روپۍ وغواړم
علیکم خان جی. وعلیکم السلام. اسده کېنه. اسده څنګه پیښه دې وکړه؟ خان جي تا له ښه پته ده چې کرونا بیماري راغلې ده او زموږ هم ډېره سخته غریبي ده. بازار بند دی، روزګار بند دی، دوکانونه بند دي، هسپتالونه بند دي، هر څه بند دي. زه راغلی یم تا له چې یو څو روپۍ ماله راکړې. اسده تا څنګه پیسې درکړم؟ تا سره اوس پیسې نشته، اوس تا پیسې درکړم ته یې ماله کله راکړې او تا سره پیسې شته نشته ماله بیا راکړې. پیسې خو ما سره نشته دي. خان جي دا عذابونه به ولې نه راځي په موږ؟ دا کرونا بیمارۍ به موږ ولې نه راځي؟ اول ډینګه ماشي و، اوس کرونا بیماري راغله او مکسونه مچولي دي، نه منځونه کوئ نه اودسونه کوئ. پوه شئ ستاسو د لاسه غول کار روزګار خراب دی. تاسو یو غریب سړي دپاره یو 1000-2000 روپۍ نشئ ورکولی چې یو ټوله وړو ځان ته پرې والي. او دا مکسونه څه نشي کولی. پوه شئ دا د کافرو یو چال دی. دا موږ د منځونو نه مسلمانانو کې فرق راولي. فرق ګورو نه جوماتونو کې منځ کې نه پرېږدي خلک، مکه مدینه کې خلک نه پرېږدي او لاسونه مه میلاوئ چې تاسو ته بیماري لګي. دا بیماري نه ده، دا الله تعالی ټول یو عذاب دی. عذاب پوه شوې که نه؟ سره تا خو زموږ سترګې وغړولې. الله دې خوشحاله کا. انشاءالله تا ته به پیسې میلاوي شي. یو څو روپۍ به انشاءالله درکړم، ته به خپل کور سامان ویسې. خوشحاله اوسئ. آپ کله خان جي ډېره سخته غریبي ده. انشاءالله دا به تا ته سبا انشاءالله سبا دا ټیم راشه د خیره خو زه به تا ته سودا کور ته واخلم، ته به خپل بچو ته ویسې. دا الله دې مل شه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوږو وروڼو ستاسو ته یو ښکلی میسج پرېږدم او را روانه بختوره میاشت روژه ده. زه ټولو خانانو ته وایم او حکومت ته هم وایم چې تاسو دې غریبانو سره لږ منډه تړله ووهئ. د روانه روژې میاشت ده او دغه بیماري هم راغله او ټول خلکو کورونه ناست دي، دوکانونه بند دي، هر څه بند دي. نو مهرباني وکئ په دې غریبو خیال وکئ، یو ټوړه وړه ورته واخلئ، غوړي ورته واخلئ، نور سامان ورته واخلئ چې په دې دنیا باندې ډېر خواره غریب شته دي. د غریبانو دعا واخلئ، د غریبانو دعا واخلئ نو ستاسو به الله پاک هم هغه دنیا ښه کړي او هم دا دنیا ښه کړي. نو مهرباني دا ده چې څونه کوشش کوئ چې څونه هغه کوئ چې تاسو په غریبانو خیال وکئ. غریبانو ته ټوړه وړه واخلئ، غوړي ورته واخلئ، لږه مالګه او ماچس دا ورته واخلئ، نور هم څه وس کېږي ورته یو روپۍ 2 روپۍ ورته ورکړئ. نو الله پاک تاسو به د هغې دنیا ښه کړي. السلام علیکم مینوالو. تاسو ته موږ یو میسج پرېښودو. په دې ویډیو کې موږ نه څه غلطي شوي، څه خبره موږ نه زیاته شوې، موږ نه څه خبره خوا دېخوا شوې، موږ نه معافي غواړو، معذرت درنه غواړو. موږ د چا زموږ شا پورې خندان نه کوو، خو موږ د خانانو ته دا یو سوال جواب ورکوو چې غریبانانو سره منډه تړله وهئ. دا غریبانان ستاسو اسرې ته ناست دي. پوه شئ الله اسرې ته ناست دي او ستاسو اسرې ته ناست دي. او چې موږ نه په دې ویډیو کې څه غلطي شوي، څه دغه شوي، موږ نه بخښنه غواړو. بخښنه دی په امان.